سلور کاله پخوا په همدې ورځ د اسلامي امارت مجاهد عسکر خوست ښار ته دننه او دغه ولایت یې په بشپړه توګه فتح کړ. له هغې را په دې خوا د اسلامي امارت حکومت د یاد ولایت مسؤلینو پر مټ د خلکو خدمت ته لاسونه رابډ وهلي او په بېلابېلو پراختیایي بیا رغونې امنیت او ګڼ شمېر ټولګټو پروژو له لارې ولسونو ته سهولتونه برابر او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر افغانستان د دویم ځل لپاره د اسلامي نظام راتګ په رښتینې توګه د هیواد ازادۍ او پرمختګ لپاره یو دلیل یادوي او زیاتوي چې له تیرو 15 لسیزو را په دې خوا یو ځل بیا هیواد په بشپړه توګه امن او ورځ په ورځ د پرمختګ پر لور روان دی. پرمختګ چې دای میږي وابرزم به خالی نه دو خلک په خدمت کړو دا د داسې مشرونه چې دا نن میکته خدای رو کړی دي یا داسې مشرونه په وجود کې دو چې ویل چې دی هدایت دی رښتینوالي دو چې میکته خدای په برخه رو کړی. نو الحمدلله په دې باندې موږ د الله نه راضي یو چې موږ اوس په دې فضا کې ژوند کوو ځکه چې یو حکومت هم موږ ته داسې وښیي چې مقصد نه چې کړي دي او نه یې داسې وښیي چې د خوار ولس غږ اورېدلی دی او اوس د خدای دوی ښه کړي الله د نور قوت هم ورکړي چې دا ولس هم وپېژني دا بېروزګارۍ هم ختمې کړي او ټول مسلمانان په یو ټغل سره راټول دي او دا پاتې چې دا هم سره راټول شي. د خوست ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا تیرو 4 کلونو کې اقتصادي ټولنیز او سیاسي برخو کې پرمختګونو ته په اشارې سره وایي چې لرې بنوي تر څو هیواد مو په راتلونکو څو کلونو کې د پرمختللیو هیوادونو په کتار کې راشي. د اسلامي امارت پر راتګ سره ډېر لوی تغیرات منځته راغلي دي او هغه زیربناوي پروژې چې د وطن او د نظام او د ملت لپاره ډېرې مؤثرې ګټورې دي نن موږ تاسو د دې شاهد یو. داسې پروژې ترسره شوي دي چې هغه پروژې د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان د ترقۍ لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېرې مؤثرې دي. بل لور ولایتي مسؤلین د تیر شل کلن اشغال پر وړاندې د مبارزې علت د اسلامي نظام احکام پلي کول د هیواد ازادي او په رښتینې توګه هیواد او خلکو ته خدمت کړل یادوي او زیاتوي چې اوس مهال دغه ټول فرصتونه برابر شوي نو باید چې خوست میشتو او د هیواد د ټولو بچیانو ته خدمات وړاندې کړو تر څو په بیلابیلو برخو کې له سهولتونو برخمن شي. تاسو موږ هغه ولسی چې زموږ سره مو شل کلنه دوره همدارنګه د روس د اشغال په وخت کې اوږه په اوږه د دښمن په مقابل کې مقابله کړې ده. دا زموږ محترم ولس ده موږ د دوی په خدمت کې یو زموږ دروازې د دوی په مخ خلاصې دي په هره اداره کې چې دوی کار بندیږي دوی په ډېر جرأت لري چې په هره اداره کې خپله غوښتنه کړی شي انشاءالله ټول ملګري به د دوی په خدمت کې وي او هغه څه چې د یوه ولایت سره لازم دي لکه پراختیایي پروژې د خلکو غوښتنې نو ولایتي اداره د تجمنه ده چې ولس ته خدمت وکړي. د یادولو ده چې د اسد 24مه پر افغانستان د دویم ځل لپاره د اسلامي امارت حاکمیت او فتح ورځ سره مناسبه ده چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د اسلامي امارت مسؤلینو او عوامو خلکو ترمنځ لمانځل کیږي.